راجوخته کړه د سپینې سلې تور ماښام دی. منګول راجوخته کړه د سپینې سلې تور ماښام دی. لاره یخبند د حوصله راته د یون پکار ده. د سوز د نظم د شمال د غزل تخم کرم. د سوز د نظم د شمال د غزل تخم کرم. اوبه د دیر پکار دی خاوره د بارون پکار ده. مننه. د سوز د نظم د شمال د غزل تخم کرم. اوبه د دیر پکار دی خاوره د بارون پکار ده. یا سره ما که نصاب نه مني نو دا خو کیږي. پښتو خو کم از کم په کور کې د پښتون پکار ده. ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. د شمال صاحب په کتاب باندې ماته نظم د لیکلو حکم شوی. یو څو مات ګوډ شعرونه مې لیکلي دي. د نظم د شاعرانو نه به بخښنه غواړم، خو چونکې د شمال صاحب حکم و نو ځکه مې مجبورۍ تحت نظم لیکلی دی. که نه ماته نه ښکاري چې زه د شمال صاحب فکر او د هغې شخصیت په نظم کې بند کړی شم. بهرحال څه هڅه مې کړې ده چې د سترې پښتونخوا د سردرو د سر شماله، د کلو د ښارونو او بانډو د سر شماله، اواز د پښتون ولس د زړونو ترجماني، پروا د ستونزو نه کوي په خپله لار رواني، د ستر فخري افغان بابا د سترې شملې ولي، د پت او د پښتو سره په هره لاره ملي، دا ستا چې د نظام د بدلولو منصوبه ده، دا تا چې د کوم نوي بنیاد کړې اراده ده، ما هم د افغاني غږ بدرګه کو کلیواله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله. مننه. ته هیله یې زموږ د سباون نوی تصویرې، شمال د پښتونخوا او د دیر د غزل میرې، چې لوی انسانیت دی د غزل مرکزي خیال دی، راوړی دی غزل له د پښتو د ناوې شال دی، حاجي دی که ملک دی که ملا دی او که خان دی، غندلی دی د هر یو د ذاتي مفاد بیان دی، فولکلور دی د غزل د رنګینو په رنګ کې رنګ کړو، پښتون دی خبردار په ناکړدیو د اورنګ کړو، د ستر خوشحال خټک بابا د ډلې انډیواله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله. قلم دی د خوږلن بابا د فن په رنګ کې رنګ دی، قامت د اباسین دی په رګ رګ کې په غورځنګ دی، قایل د ژوندون که پکې جام دی او که بنګ دی، که مونځ دی که تسبیح دی که د خپلې بقا جنګ دی، په خپل وخت چې کړی دی د هر شي اهتمام دی، اذان سره دی پریښی د ساقي د لاسو جام دی، نیولې دی په لاس کې د وحدت بله ډیوه ده، سپېڅلی تصوف دی د سپېڅلي فن حصه ده، واقف یې د حمزه بابا د فکر او د خیاله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله. مننه. ښکاره دي د پردۍ لهجې نه کړی بغاوت دی، د خپلې د روجۍ لهجې دې کړی حمایت دی، نو ځکه خو د پیغلو او زلمو د زړګي خاني، شماله ته د ټولو د روجو د زړګي خاني، تا کړی په هر حال کې د پښتون د بقا بانګ دی، دلیل دی د سپېڅلي تخیل د رڼا بانګ دی، ملاتړ دی د پښتون ولس ادیب او هم فنکار دی، یا سر دی هم د ډیرو خیالاتو پیروکار دی، پښتون به راوباسي د پردي تهذیب د سواله، زما اراده ولیکه د ځان سره شماله.